ویلې بې خو بس داسې ګرمي ده خدای د ګرمۍ نه مړه شوم وې دا جامې به مازدیګر یو څه نه وي نه خدای پاکه نورو خویندو سره خو مې څه غم نشته ټول د واده کار زما پسې وی جوړې خلک شپه په شپه خانان شوي دي چې خزانې مونتې د کوسینګه ګینې په دې ټوله محله کې خو دا داسې ګاډی چا نشته وی جوړې نازکې په ګنډلو کې دا نه پیسې جمع کړې چې ورور له یې پې ګاډی واغېشت وی الله څنګه خشته ګاډ دی یا الله ما له داسې خاوند راکړي چې بس دقسې خشته ګاډو کې مې ګرځي او دوی مخې ته سیټ کې ورسره ناست یم دا ټولې ملګري پرې سوځوم وی ورځم چې تپوس کوم خدای خو دا لا د نازکې زه خو به ستي پتي شم وی نازکې نه خو به نورم ځان وکشي نور غوړو مې پکې ای به چې وی رور مې موټر راغی الله دې نه کړي چې دا وي ورځم تپوس یې کوم چې څه وایي خدایا دا نه کړم دا ورناري کې چې ما نه زلو خور کي هغه چې نیت ماشین ته ناسته وی خدای جنې داسې په کار کې السلام علیکم دا خو نایله راله نایله ستړې مه شي خدای دې وبخښه څنګه وهم ته څنګه پړونې راکړه پړونې نه کوزو مدانه وخت له نیمه راغلې مڼې راکړه وی تا ته خو پته ده مڼې څوک هم شل کارونه ابا د واده کور کې خو لږ کارونه نه یو وی ولې نیټم کېښوسته سو ما دغې څه به م کول بس نیټه م کېښوسته هغه جینۍ مور بار بار راتله وي نیټه کېده په جینۍ باندې سمه تنګه شوي میدانه ګز جبې ده مدام یې راسره لاند شي میرات مې شو زما د هغه رور خوښه ده نو ښه ضرور دې خوښه ده نو چې د مور په کور کې لانجې کې مور ترې نه تنګه نه نو سبا به تاسو جوړ تنګه یې تاسو هم تلې علم په دغه خلکو کې کوله دا خلک خو زما داسې بدي شي چې مړې روکه خوشي تشي خلک دي خو څوک مور پلار خو مې بس د هغوی د خولې چې هغه ورته څه وایي هغه کوي مړې نو ما وی چې پخر علم له به م زه کړې ومه که هغې د چې څونه بخوا ده چې بخر علم له ته کړې بس ستا رول یې زه کړم مړې یاسر سره به ته کومه خوشحاله وي یاسر خو داسې ښه انسان دی او بله دا خبره خیره ګاډی یې واغشته وی مبارک شه خوشحاله شي لاره کې دې ولید دا هم لاره کې ودروله چې دا چم ګاونډ خلک لږ اوس وضو پس کېږي ته ډېره ځوانې ماته ته معلوم یې که ته خو دقه خلک سوه هېڅ نه ما نه خو د وړو کاږه بیک دې اوږې ته اچولو ما وی کو چېرته په یاسر پسې د پنډو کې ترخ کې دې ولې دې ورالې وه پسې وایي دغې کو د پلار د حیا غم را سره نو راغلې به م ومه اوس خو لا ګاډې واغې چې تا مړې الله دې میرات کې پرون نومه او دا میرات کې مې دا ماشین اګدلو غرز د بره نه دو ګوره دا زیبرلمات که دا زیبرلمات کو بیخي په سترګو ړوند دي که نه دا خیال نه کوي چې د المارۍ د پاسه څه پراته دي که نه مړې دغې دا خو ستا د مزدورۍ څیز وسلې په دې باندې خیال ساته ای جنې دا خبرې پرېږده ماشین کو د هر څه دا ځان له سم که را بلا جامې دا به راله جوړوي خور تاسو بیا په پیسو کې ما سره سمې لانجې کوئ خفه نه شي ښه مړې هغه بل ځل مې بله خور صایمه راغلې ولې ما تل چېرته پیسې لم لیټ درکړي زه ته څنګه خبرې کې لم لیټ نه خو تاسو ورته بیا پایپینګونه م یادوئ ریشي مته یادوئ اوږده کمیسونه پلازو پرتګونه ستاسو پکې نخرې ډېرې په 300 روپۍ نه کېږي جینۍ د اوس نه راته یم جامې به ستاسو د خوښې وي خو که 600 روپۍ جوړه راله راکې درله به وګنډم او که نه نو خفه نه شي بیا بل چاله ورکړه بینا ځکه مړه تا ریټونه څنګه خای کړي توبه دا نه ګراني هم نه لکه آسونه ګراني چې تا کړه ورشه په بازار کې تپوس وکړه په 1200 روپۍ سوټ ګنډي دا لا زه تاسو سره دغه کوم ورشه ته نیلم له ورشه نیلم داسې سپا ګنډل کوي ورشه خلک ورله 500 څلور روپۍ خو په سور ورکوي سلام شه د بازار ګنډل ته ستا ګنډل رسېدي چې تا خو داسې ګنډلي چې او د ماشین په ستا نه ستا ګینده راځي څه د ځان سره غوره غوره کې نه مړې دا خبر مې کوله ای جینډي کې مې د خویندو جامې م زما دا ګلابي جوړه چې ده که نه زما پکې خو مونږ شیلینګ کړی نه دي مونږ سره وخت نشته د هغې لږ شیلینګ هم که ښه چې شیلینګ کوم خورې د شیلینګ زه 50 روپۍ ځان له اخلم که د شیلینګ راله راکوې د 50 روپۍ هغه به درله شیلینګ کوم ګینینې کور کې شیلینګ کې بیا ما پسې روړه واله بیا خواشه مړې ځه 50 روپۍ نه بس 30 روپۍ والا یوې جوړې درکړم تا را سترګې ډېرې بدل کړې واته جوړې دي واته جوړې دي نه وې هغه به په چا ګنډې خوشحالي ګر نه دی هغه تاله راوړم ما وې تاله راوړم خو مور مې وي هغه درځي راوړم خو زه ګورم که زه هغه مې تاله راوړم نه درځي له وړل موړل نشته چې روړې ما ښکلې د ګلاب جامن غټ ډبې به ورسره وړو د کنخاب جوړه چې کټ کومه د دنیا د مالت دا خلک په دغه ټاپیانې مافیانې به روړې ښکلې به وشیندو ای دغې مړې هغه کنحاپ یې ولې کړي وي هغه جینۍ پکې اوس وځي دي ګرمۍ ته ګورو کنحاپ مړ ستا مور ډېره نادیده که اوس د کنحاپونو وربځي دي اوس خو خلک خشته پراکونه کوي ما ورته یا به له خشته پراک وکړو یا به لینګه وکړو هغې وي نه وایي رور مې
وی کوکو کینکاب ولکو کینخاب تیروک شي خو زمړ په کینخاب کې نابې درانه ښکاري ستا مور درانه ښځه ده او درنې خبرې دي دا خبره خو دې سمه ده خو جنې من ته ماله جامې ډېرې زیاتې دي ځینو کې کولو جوړې من ته دا ځینو کې کله ښایسته لا راشه دې شرمېدلې ته ګوره هلته د لینکونو ډاګې ډېره به دې بیا ښکاره شي لا دلته تنګ پرتوګه مو کې او تنګ کمیس مو کې دې موبایل دې څه دي وای خدای دا پیرانه ټیک ټاک سات پاتې شو وای لکه ټیک ټاکره شوې لاړې ووتې که نه ما وې چې ته به ټیک ټاکو ته وځې د پلار دا نوم به ته روښانه کې روښانه دې که وای په قهر اخته شي الله دې نو کې داسې کې زه پښتنې یم جنې بر خپل تنګ جامې راډو که ستوګم لپټه مې په غاړه باندې چولې دا خلک راته جنې راشه میک اپ په درله بیا زو که مرځم چې تا له یو پیالې چای پخ جنې خبره مې دا کوله دا نور جنکې چې له کلي جامې وړي هغوی ته داسې خشته پیپینګ واچوه مال دې هغه بل پیسې درانه زیاتې واخدانې سقا پیپینګ دې ورته اچولو الله بې خوارې نادیدې دروازې دولې دې ماله جنکې پیسېګانې م راکوي که نه ستا مور خو پیسې ته بیبي وي او ته ورپسې د هغې نه زیاتې تاسو پیسېګانې ورکوې خواشه مړې روکه شه مړه توبه دا نه سترګې مه بدلوه موږ خو ستا دي په کار چې بل نه دي زر اخېستو چې موږ نه دي 200 اخېستي یو نو ولې علم درنه نه څه نور څه وکړمه هسې به یې درلو ګنډم ولې که نه مړې ما بادره کره نه دی ما ته ستا د غریبۍ پته هسې راله مه ګڼه زه خیر زه وایم مور ته ووایم پیسې زه به له خپلې جوړې پیسې په خپله درکړم مال مې هغه رور راکوي ما ځان له جمع کړي دي هغه صحیح ده اسانه ده مړې چې به دې څکلې وه که نه خوشحاله شې نو کو ډېر هم درته ووایم نه مهرباني د هغه نورو جینکو ناپونه په دې کې پراته دي همدغسې ور جوړ کړي ګنې بیا ما شرموي او مقه شان بدون ذره فرق پم پکې نه جینې بدا اوس نه ویم کو جامې دې تنګې به ګورې ته وې چې ما له دلته تنګې وکړه او دا تنګې جامې م کې ډېره بدي ښکاري بڑے بله خبرې مې دا کوله ته خو زه ستا په شان موټی زما را موټی وجود هم نیغ وخمړې بیا په دې ګرمۍ کې بنده سم تنګي جنې په دې مې پیکه که نه دا موټر چې ما غشتو نو ځان ته به پلانټ کړو که دې ګرمۍ ته وګوره بنده راکره سوځي وی الله دې نه کې چې پلانټ وکړمه بس دی چې مې ویشتې کړې دي راشه د غرمې خوب یې نشته د شپې خوب یې نشته ډبه وره راکې نن د کره ایسري کو نن د کره مشین لګو نن د کره جامې شرطي کو خلک خو پې خلک لیبني کي او په دې حالت کې زه سیسټم وکړم الله دې نه کي الله دې راله بل ځای خشته کور راکړي نو سیسټم به وکړم دا خو ټول نادیده که خلک دلته راټول شوي دي سر کې پکې نه ځکه تاسو یو بیا نور خلک دي او موټر خو ما واغشته خلک په پې سوځومه خلک زه بس دې مړ دا نه غرور پې مه کوه خدای مه کوه مرور بس ښځه کور کې بچې اوس کې مړې په مخه دې ښه زه خوشحاله شي په مخه دې ښه الله دې مړ شي صحیح ده زه د چې اوبو درک نه لګي سر تشکلی هغه ګون ته ځان پسې یوړه په قهر اخته شي مړ ستا دغه کاري که نه ښځه په مخه دې ښه سلامونه کوه مور ته دې یا سره الله دې تباه که چې هغه مشین دې میراث کړی دی خبرې مې دا کوله رشتهاره مور هغه جوړه مې پکې د هغې وې هغه بل ځل یې رانه جامې تنګې کړې وې ښکلو کلو جامې ول وکړه ښه ښځه دونه کلا به ورسره وکړم چې د کلي خلک په م پکې به سره پټېږي ځه نه دا لمونه کې بیا ما راکاږي به چې تا دې لوړې وي ښځه مړې روکه شه وی کره لا واده دی یا سره دا د دې مشین نه څه جوړ کړه زه په یو راکاږم هغه په بله ځي ته وې کو پالج وبخو دغه شانتې کوږ ووک شي لکه څنګه چې دا مشین کوږ ووک زه مرځم چې تیل لاوالم تیل والا ورکړم چې ټیک شي دا اوس وګوره موږ خو ړانده کاڼي و دې پسې به اوس کوم دی ګرځو زما خیال دی دا معیار تاور همدا دی ښه اوس چانه تپوس وکړه چې کوم دی د غالق خو ولاړ دی ورکه دنه به تپوس وکړو سلام علیکم یو تپوس مې نه کوو دا دوکان کوم دی دا زمونږ دوکان دی که نه ښه دا ایک موبایل که نه ښه څوک شته پکې ته راځه وارد شه پکې دا دوکان دی ماشاءالله دوکان خو ډېر مزېدار دی ښه السلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب څنګه هلې ښه ډېر د لرې نه راپسې ګورې رالم دا وګوره دا څه یار او که نه یو زه د ډېر لرې نه رالم هغه 400 خیر دی سړي یو موبایل مې پکار دی او کور دپاره وړم دی وړو ده او صحیح موبایل راله راکړه دا ستاسو کار دی که نه بالکل دا زمونږ کار دی نو د دې څه حساب کتاب دی کش باندې لري او که نه دونه نقد چېرته دي بزغون کارونه دغه لپ جپ کارونه دي نو څوک بس هغې خو داسې کار دی چې کېږه ما چې جي صاحب نو دې کې څه کمې پیشې کېدی شي که نه نه که نه دې کې اوس هم نه کېږي دا خو د کپنۍ سیز دی او د کپنۍ چې کوم خبرې نه ده نه سیوا اخیستی شو نه ده نه کمې اخیستی شو داسې ما خو کور کې 25000 هغه چې نه دا جي صاحب به 15000 ورکړي یا 20000
زه نو بس موبایل ته راواله ما ته وښیه که نه موبایل به درله ښه موبایل ښه موبایل راکړه چې ښه ډنډه دا موبایل وګوره دې هارت 60 پرو دی پلس ها او دې کې به ستا نه واله ما 19,800 روپۍ نو او لکه قیمت چې کوم دی نو 66,000 روپۍ دی 66,000 روپۍ دا نورې به په کش درکوم دا نورې به په کش باندې ورکړې دا اوس 19-20,000 روپۍ شوې خو دا چې 80,000 روپۍ موبایل هم درته میلاو شو نه نو دا ښه خبره ده که نه 80,000 اوس کوم دی ټیک ده زه بیا درم کوم خو نور چل کارونه ماتې ګوډي نو بس دا اوس تا ته اسانه شوه بس صحیح ده به د دې حساب کتاب راله برابر کړه او بس دا رسید راوله راکړه خو چې شعر ګورې داسې چې بالکل خبرې پکې نه بالکل بس داسې به چې غږ به نه کوي ښه زمانه بدام ډېرې 5,000 روپۍ خو مې پکې ووالې کړه څه کې خپل کور کې اوس خرچه رسني کړه را دې کړې دا خو پیسې شوې او دا والا مجاکی ماما دا دې سیټ شو صحیح سلام سیټ دی صحیح وګوره ډېره مهرباني بنګله دې پکې جدا انشاءالله چې بل کس ته به مې هم چې دا کوم ځای دی معیار ټاور معیار کس کورونه معیار ټاور ها سید پخې لوبیا ته مخامخ یار ما خو ډېر کړهو خو انشاءالله چې مینهوال زه یم چې په اسانه باندې راشي ایک موبایل ښه ایک موبایل بالکل به رالیږم ډېره مهرباني ډېره مهرباني سلام علیکم څه په لانجه باندې سره دی په خیر مرچکي بابا دا خو واقع در سم دی چې دی دلته څه کوي یاره په خیر مرچکي خان په خیر په خیر په دې تیارو کې ګوره ګرځې ښه یاره څه کار مې مرچکي ما هغې پسې راغلی وم دا مې موبایل واخیسته د خوراک دغه نه دی دا څنګه دی ته وګوره که نه دا دې واغستو او دا خو زما دی د خدای مسلمانه دا مې کور دپاره هغه ماشوم یې له واخیسته ستاسو ماشومان کوم دي مرچکي ماما چې ته ماشوم یې مې واغستو نو نور مې چا له واخیسته د خدای مسلمانه خپل کور دپاره مې واخیسته هغه ماشوم یې له نه ځکه درته یادوم ښه نه زګیله یاره دا خو دې کمال وکړو نو څه کې هر وخت چې لاړ شه ایک موبایل او مردان کې ما له موبایل راوړه صحیح دغه موبایل شته خو بس دا مې له واخیسته دا دې چا نه واغستو یکې موبایل زوړ نه ایک موبایل دغه وزیر رضي صاحب نه مې واخیست خو هلکه زبردست سړی دی ګورې نو تعلق دې اوس شته تعلق خو د خدای مسلمانه ما غونډه دنیا پیژنې خو دا کار پکې خري په کشتون هم ورکوي په نغد هم ورکوي خو کار یې بالکل حیوان دی نو خو یو کار به وکړو که نه که دې خوښه یو دې مالم والا تا له والم خو ګوره دې که ذمهواري او ګارنټي بیا نو خو ته به ذمهوار شي که نه راځه چې تخته لاړه و دا صوباله دې مو پسې دې تا له معلوم پیسې خو دې راغستې که نه واو ایډوانس په ورکړم او نور کښتونه ورکوه نه کله نو بیا دې ونه کړله که نه نور نغد ما څه نشته راکړه چې بس زه مخکې مه کوه ښه دا دې نازکې له واغستو او سیمو سیمو زه مه چې دفتر نو زما خو شناختي کارت شته که نه یاره ستا په دغه نه وباسم وله نو خو سیم به ولې زر وباسم استعمالوي به که نه هلکه دا خولې دې سمه خوځوه دا ښه ده چې نن مې تمانچه نه راوړې بازار ته راتلمه خره چې مې نه راوړې وره سیم به ولې زر وباسمه نو زه که تا سره مې څه کار رنګ مې باغې ته کوم نه زما په دې نمبر کوه که نه راکړه ماله ګډې وډې وې یاره ښه زه نو زه چې سیم خو دره وباسم نه بس سیم بېغمه شه شناختي کارت مې شته که نه مرچکي ماما بس لاړم لاړم هلکه بس ناوخته دی راځه خو چې اوبه راسره کړې دا بس نیس کمه لاړم سلام علیکم خو دا سیم ونه خامخا راوباسه ګورې خیال دې سیم به زه خپه نه شي ستړی مشي خدای دې وبخه څنګه کوله ستا خو له مې جامې راوړې وي نو وی ګنډلې نه اوس خو مې راوړې بیا به څنګه ګنډلې تم څه کې دا ور بن که خلک راته راځي ساره شه چې اوس کا بیا وځي مړې نه مړې خوشاله شي بیا ګرمي ده راځه شربت پر راوړم نه مهرباني رالم ګنټه ناستم خور دې استه شو په شربت دل کومه په پټي شربت قدر ته رالو نه کوو زه دې گاډي کې بیا رسوم ګرمي ده راځه ای رښتا مړ دا خبرې پې د ګاډي دی مبارک شه مټي د باندې کړه د مال او مټي راوړې تابعدار باندې نیم نو وی قبل راته دې صدیق دې کول زلاړم زه بیا چرته را چکر شکنه خزه سیده خورې نه دا تا د دې ماشین نه څه جوړ کړی ته په سترګو ړوند مې چې دا ماله دی ارمارې د پاسه ما ماشین کې خو چې ارمارې میرا ته رابر راکولاوي په مزه به دې مړې دا څه دي دا نوې به درلوالمه دا خود ماشین دی دا اوسه پورې مې په لاسونه پولی شو ملا مې راکږه شوه
ته څه کې ماشین ټول ورځ چلومه خو د چې د دې ریټونه اوچت شو چې له 100 روپۍ درله ګټمه یا خورې ماشین پرېږده ها. جینۍ څوک وه څوک چې وای نایله ده که نه کوز ماله تغه وای د ابراهیم کاکا لوره وای دا خو داسې زر راغټه شوه سبا د جینکو څه غټېدلي یو جینکې خو داسې زر زر غټېږي به عادت د رورې که نه د لقمان وعده دی دا خو یې ورکړی نه تا به ترې معلومات کړو که وای په دې توره چواړی څوک څه کوي چې دا پرېږده داسې کریمان راوتېرې په 400 کې یو میډم راغی له به بوځو هغه به ورته څه دوی مه ویلي کړي دا به داسې شي چې رنګونه به بدل کړي هغه چې مراله نو د اوبو ګوټی د خولې نه غورځو خو ستا نوم یې د خولې نه نه غورځو او ته ولې مطلب د څه دی خیر زه وایم چې په تا اسانه شي دا کور دا کار در سره کوي د کور کار د ما سره ونه کې تاله به زه داسې جینۍ کوم چې مخې څوارلسمه سپومې چې د دې کور مالت خلکو ته زه وښیم چې داسې روندار به نه چې خلک یې تماشې له راځي یو کارګو ته یو بله کارګو زه هغه رادن نه کړمه خو یقین مې نه شي را شته به م رانه وباسې د لاسه او بله به م نینو هېڅ پم ته جوړ نه وی په جینکو ورخاړې راشه او دغه یاسر له څوک جینۍ نه ورکوي الله یې تباه نه کړه جینکۍ د پیسې سل میلاویږي اوس وخت کې جینکۍ نه دونه جینکۍ دي چې ځان ته څه وایي خو بل دا خبره کوم لاړ شه مصري له دا مشین میرات راله یوسه چې دا راله ټیک کي دا هر څه ورته راله واچوه ته په سترګو ړوند مې چې تا رارماری نه دا راخطا کو نه دما خیال نو ما هلته کې شړشمو تیل کتل به کې مې د اخته پې غوړومه او هغه به شعره بره نه په خپله رو ها په خپله راپرېوته تا ته خو پته ده چې دا مشین زه هم دقه ځای کې ږدم لاندې خو ایښودی نه شمه یا خورې تا له به زه خو ما دا سټینډ دی له جوړ کړم دا په سټینډ کېږده او یا چې کار کوې دلته کې په کرسۍ کې به ورته کښېنې او په سټینډ کې به هی په دې ارمان باندې دې دا د دې وخت لرو رسولم نن سټینډ جوړوم او نن سټینډ جوړوم خلکه خشته اوچت ورته مشینان پراتی نو مشین داسې تاوي د املا یې نه ایښی زه چې په لاره روان یم په ځوانه ځوانۍ کې راکونټي شم دقه شانتې روان یم خبره کومه اوس خو راله ښځه کوې که نه ها او که نه د بیبي دپاره ما له مشین اغوستی کېږي زما دپاره خو نه اغوستی کېده تابعدار یاره څه به م نه ویم چې رور مې نه وي که نه نو ورمېږ مې درله راتاوخه لکه د چرګوټي ستا ما کومه خبره نه لرمه تا وې ګاډۍ واخله د تکلیف نه مې بچ کړې که بوکرې م راوړې که ګونټونه راوړې په خپل ګاډي کې ځې یا دونه څوک کوي یا ماله د لږ واغشتو د کلي د لوپرانو له د ډېر واغشتو چې ګورم غر په دې نن آیسکریمو له تلو نن جوسو له تلو په 400 کې خو لاسه مشهور شوي نه چې تاسو به له روان یې واخد تنګ کړی ما امې بوزیو خیر دی هغه سره ځه ښې خبره خو تاسو لګي نه مور یې سمه ښه ده که نه مور یې سمه ښه ده وایي د هغه مور چې بنډۍ پخېږي تو بی به وباسې نو تا هغوی تاسو خو بار روټېګانې خورې هغه ورځې ظالمه غوښو کچالانې پخ کړو رالېږلي په پلیټ کې چې هغه کم خشتو او مننو مور کو دې ورله ولیده د مور هغه اخلاق او سړیتوب یې هغه پرېږده دا جینۍ چې راغلې وه د دوی د کور پخلي وګوره وایي چې څنګه دوی تور باشیان دي دغه شانتې به هغه تور سالن او توره چې یاره دقه رنګ د باتینګړی پخ کړو خو ښه دی پې کړو د کباب په مسالې به کې اچولې وه ته چې د کباب مساله په باتینګڼو کې باچې خو د کبانو مثاله شو که نه پکه خرخته شي ته ورشه باتینګڼ روړه هغه کچه کچه او به سره د کباب مساله روړه ته زه درله داسې په هغه کم چې ګوتې به سره وخوري صحیح ده خو زه خو چې پوټې په کټوۍ کې غوړي ډېر کم نو بیا ویې غوړي دې ډېر کړو دا دې ډېر کړو ګټه مې زه خبرې به ټولې کوکوبه به راوړې یا هر وبړم درله کېده دا قچه کې که نه د غریبۍ دې رنګ ورک شي دا یو قور هم نه بدلېږه په مینې ساعتونو